الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دیرشم نمبر آیت د سورہ شورا. زما وسوسه خبره د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک سیرت کی شروع وا. د نبی صلی الله علیه وسلم یو نیکه قصی ابن کلابه د پوره خبره رسیدلې و. اجمالی د ته داسه اعاده دا و چې ابراها په یمن کې ولې آبادی جوړ کړ القلیس، او مقصد به دا و چې د یمن بادشاہ د حبشه بادشاہ د نجاشي خوشاله کی او بل د حجر او توجه دی خو راوړی درڅو پورې په یمن کې آبادی نه راشي او د خلکو د مالونو راجمع کی. د بنی کنانه نوجوان ورغه د هغه کوټي تقریبا وګي په ګندګۍ باندې و دین ورسره به د ابرهه غوسه کېدل. تقریبا 70,000 فوجیان د حرم په طرف باندې روانول. نجاشي بادشاہ اطلاع ورکړه چې د عربو د شکار څنګه سره کړي دی ورشو دا غوي د کوټه ورانه کا خاص او خصوصي بلی ورته راولې کو د محمود په نامه دولس بلان ورته نور مرګه د حبا افریقین راوسته. عربو کې دا خبره مشهوره شو چې ابراها سره د فوج در روان دی او اراده لري چې په کعبه باندې حمله وکړي. څه به کېږي او څه مسله به نه کېږي، ولې مسله جوړه شو. چاویل جنگ کوو، چاویل غرون لزو ساسویل او شاسو، لیکن اولنې قوم چې ابراها سره واوختو بني خصعم یا خصعم قبيله دغه ابراهه فوج را بلنجر راغی قوم مات کې، لیکن دا کوئی چې کوم مشر زونه فرد قیدی کې ابراهه ویل چې ما به وجن نه زمانه ډېر فائدې والے او طبيعت له حسن ډېر حلیم انسان دین ورسه به دیم جماعت بنو خزاعه دا وی سره مخامخ شو. نوفل ابن حبیب دی مشر ای سره جنگ وکړي، لیکن ماته او خړه دا قائد او قومندان ورته اسیر کی. بني ثقيب ورشکل راول شي دا ورته ویل چې موږ به تاسو د شو سره بلاس باندې درکو چې د کعبه د ټول لاري ګذري تاسو له وخه او د عربان او وی سره کعبه ورانه کوي. مغمس علاقه د دې رشکل بلوغه در ورشي الله اسلام مردار کی چې د مردار کې عربان مشکل په دلار باندې تیرېدل دره د قبر پر کانو باندې وشتو چې دا هغه خراب شړې د خارجین نه وشتي او د حرم دورانې لپاره. حدیث ابو داود کې راځي رسول الله فرمای و ما بده سره جمع کړي ویل لکه څنګه چې د خلک د باروغال یا ابروغال د قبر تیګو باندې ولي، لیکن دو قومندانان د نور او اسود ابن مسعود او حناطه اسعد په دې مناسبت باندې لګلو چې د خلکو د عملونو قبضه کې واله. حناطه له ویلې ته ورشه د عربو له اعلان ورکاو د شي ورته وایي چې کم خلک اراده د جنگ لري را میدان لشو که تسلیمي ورکوي نو ام احوال راکې خلک چې کم ټول د سیمه مسله شروع کړو جنگ به کم کیفیت باندې وشي. د عبدالمطلب سره 200 خان دي خلکو ځان سره وشي وراغه دا ډیر یو اوچت انسان دی چې ان شاء الله اوس سیرت کې د مسله روانه ده. ابراهیم یو تخ ځان جوړ کړو په هغه باندې ناسونه دیم خو ونه غنل چې عبدالمطلب زما سره به تخ باندې کینی وړاندې ورغه ورازل د مذاکرات کو کینو ولراله. عبدالمطلب سے ورته ویل چې زما 200 خان څخه قومندان راوشي اسود بن مسعود یې بشیر عالم به ما ته خبرې اوچت همت والا سړی د څومره کمزور خبره دی وکړه وو خو به سي دا قیمت سي ویولي وزما دماغ له خدا خبر رااله چې ته به عثمان طلب کوي چې د کعبه مورانه و دا وکاو ډیر اوچت خبره بل راوړي ورته ویل چې د خپل مالک د زر وکانو مالک هم زکه د بشراغله فوج روان کی د کعبه په طرف باندې چې کله روان کړ د وکانو له تشکیل چې ورکو ورتلل
نو فعل ولي وکلا ابرق محمود فانك في بلد الله الحرام ورته ویل چې محمود فلا غور حرکتونه کې ته رب العالمین بده شو خار کې چې الله بر برباد کې به عزت لري وکړه شعور به هغه ګونډه ما تکړه وی والا د یمن په طرف باندې بچی دی خو مخواړو منډه به واخستا شام له بچی مخواړو منډه به واخستا په بل طرف باندې روانو په کعبه لنه ورتلو ته ور راوسو راوړل په دې سری والو دا نور پلان تشکیل کړه دام نتلل شکر دا مسله شروع شو رب العالمین د مرغانو په صفات باندې بمبار په خلکو باندې وګي چې ټوله مردار کړه صرف ابرهه وتخذ لاړو یمن له هغه من الله د جزام مرز ولګو ال د جوهر چې سیرت والے لیکي دا بدن د شو لګره اګي نشي وړي کې ونه بچي پیدا شي څنګه چې د یمن له داخل شو ویل د چې کارو شو غړي ټک بل شو سینه عیسی مردار شو دا څنګه الله قهر د جبل خلکو نازلو یقسم د بچو هغه بل د بځمانه مقرر شو دغه نور سبب مسروقه سیب زیزن دایو نوجوانو د په دماغ کې دا خبره پرې وته چې ترسو پورې ودا خلک موږ په ملک باندې دلته پراتی او اشغال به کړي د شو تحریک په کار دی چې دین موږ خپل ازادي والو کسرا بادشاہ لاړو هغه باندې جړه کړي ورته ویل چې تماله فوجین راکړه ترسو د خلکو نه ملک آزاد کم یره ودا کارش ما درسه نه کیږي ځکه دم نسونی واغم خبره وته نعمان ابن مجری وسړیو چې دا د عرب بخاری بادشاہانو عراق نه لاړو دا په دماغ کې ورغه وته ورته هغه سره مشوره وکم ورته نعمان بیا وې زمنګ د ملک د زمنګ د ملک د خلکو اشغال کړي دي د دې په خلاف باندې تحریک وکړ دی هغه ورې جنات بایب زه خوري کمزور ام دا کار نشم کولای لیکن زه یې د شو بادشاہ سره ټچ کوم رابطه کې بدراولم چې کې دې چې حکومت کوي نو شیروان و ډیره کړه بکه سره زمنګ رابطه وکړه جوړم وکړه چې سودا سره وکړو جنگيږو نو شیروان بادشاہ نه کله ورله ول راغله په دې کیفیت باندې وې زمونږ د وسنه خو سنه کېږي خو لزر دینار درهم ورکړه کړه داخله سړي پیسې وړاندې کی دې څه به زیازن ورته ویل چې مال فوج نه کدي پیسو باندې مزه وکم وې دا ولنو کله چې دې دربار نه بار وته نه یو له ورکړو بل له ورکړې بل لا څه پات شو هغه یې سره شي بات کړ ویلو زولي چې زره هغه کسان نو متماله پیسې راکې نو شیروان چې کوم عمل لره هغه د بادشاہ لوي چې دا شړې خو د شکار وکي یره په دې شړې کې څه کار شتا چې پیسو لکه وسړې ټینګ چو بس د کسړې به سړې دي اره ولای و مقصد دې سره مقصد منا چې فوج را و زمون مشوره وکړو خپل ملګری راجمه کړو څه شر بکار دی اصلي فوج نه ورکو خو لیکن بری زندانونو کې چې دا کم خلک مینه ولې دا ورکو تقریبا یو تاسو کسان برابر شو دا عربو کې چنده وکړه ځوانان راجمه کړو ونیم زره کسان جوړ شو د جنگ کمانډر ورته هرڅ وټاکو کله چې دا د مشرق په طرف باندې روان شول جنگ جوړ شو نو ایستا د جنگ جوړېدل نه مخکې هرڅ ویلو چې لکه د مشرق کم یو دی دغه اسمانه جناس دی تعقیبول دغه نه کته شو په اوخ باندې سور شو دغه نه کته شو د کچر باندې سورلی شروع کړه نو هرڅ ویلي وی که خیر دا سړی به عثمات خو وجه دار چې ابنه حمار دا خو د خریب بچی باندې کینې سو داخله زمو مقابله چرته کولی شي ورغه بل سری اولو وی وجلو کله چې امیر هرڅ شو دغه نور سره برغه بچی شو مرزبان دغه نور سره بل بچی راغه ابن تینوجان برغه نور سره بل بچی ابن تینوجان به بازان رضی الله عنه راغه بازان شکل راغه د صحابي دی د کسرا بچی د خطر اوله ورته ویل چې والی د عربو کې یو جاهل پیدا شوی دی نعوذ بالله من ذلک محمد رسول الله یادو یو احمقه ویغه مال دمکین راکې چې د شي بده کوم د شي بده کوم ورشه ولا ستړل اسما خو الله راواله دی خلکو ډیر غرور چې کله د قدرت ورشي بازان چې پولیس ورولېګل د طائف علاقه چې کله رالل وختنه وګل چې راکې بده علاقه کې محمد ابن عبد الله پیدا شوی دی او وکم ځای کې وي د شي تقریبا ومیا اتم کال رسول الله د بعثتو مدینه منوره دا خاتون یو ځل بل ځل شروع کړی و هرقل له ولېګل کسرا له ولېګل د عبد الله ابن حذیفه بن عمر بیا ټوټه کې ویم شو دی بادشاہ خو شکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ګيري خړېلې او سرونو برتانه پر خودري و دا ولې زمنګ رب منګله د شامل کړي وخا
زما رب هماله د شي امر کړی د شګیره وګدا کا او برتان کم څه مجلس وکي زه وې څه مجلس به سبا وکړو چې کله سبا را لوي څنګه راغلی وې په دینت باندې راغلی چې تا بازان غواړي وې ولی وې د کسرا بادشاہ صاحب طرف باندې موږ را تشکیل کړی چې دا خبرې کوي وې کسرا خو مردار شو ا دغه خپل بچي وژلې د پولیس ویل رسول الله علیه وسلم بارکه موږ د عقیده لرل چې دا بلې ونی خو یقیني لیونی هغه شرط مړ کیږي د ریباز منافقانو په دماغ کې دا خبره چې د لوی لوی طاقتونه کاغه روسته او امریکا او کاغه نور يهود نسوارای دا به چرتم خرابېږي نه که خرابېږي خدا واړه واړه به خراب شي مسلمانان وېځي پښتنه وکي وېزو بازان لوي خبره دار کم ترا هغه ویلې وکړه چرته یقیني مردار نو دا محمد الله نبی دی ایمان پر راوړو عليه السلام او کني به جنگ کو د کسرا بادشاہ بچي والی شو یا امیر شو بس دی بازار له خطر اولې چې ته سر د نظم والی شوی پلان ملانو ما وجلو بس وی ویل چې بری محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو خطر ورته اولې کو به صحابي شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات شو وی ویل یا رسول الله منګه مهاجر کې نه یو انصار کې نه یو موږ په کوم جماعت کې شو چې کله موږ ایمان راوړو تاسو زما اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم اکرام وکي دیجه پورې تیر شوی سبقو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو نیکه قصي یا قصي ابن کلاب نن درځاله دا رسول الله نکري د وړاندې زمانہ کې یوسف پښته وړاندې دا ډیر وکړو فکرمن انسان د ځان سره سوچ وکي چې کله را بالغ شو چې زمونږ د عمل خو دی بني خزاعون ولې دی مناسب دار چې دوی سره جنگ وکړو موږ د آزاد کولري کو اصلي بني جرهم منګي وي صاحب خو پرې ده د اسماعیل علیه السلام اولاد منګي د ابراهيم علیه السلام دا خلک راغلي زموږ په عمل باندې قبضه لګولې نو په کار دا چې موږ د دوی په خلاف باندې ودرېږو خپل حرم آزاد کعبه خپل کنټرول کې والو عربانو سره ودرې ته ویلې بالکل سیدا وی مشرب هم څنګه شوړې خبره ورته وکړه عرب د مشرب شي ملکی کې بلکې هر انسان طبيعت کې دا خبره د جزره مشرو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی د انسان دین زیات نه بربادي په نسبت سره دی چې دولېوان په دې ګډو باندې وخوشي شي لکه حرص بالمال او شرف مشتری په طلب د مالداري په طلب باندې څنګه مالداري راځم کو څنګه مشتران شو کله چې د عربانو وټاکو او ورته ویل ته زمنګ مشري او عربو د مشري په دې مناسبت باندې خسته چې د عرب حاجانو خدمتونه وکي السقایا یو په دې مناسبت باندې چې موږ د حاجانو خدمتونه کوو معنا او بور باندې وسکو دویم الرفاده چند خپل مابین کې راځم کو په دوی باندې ډوړې خرچه وکړو دریم الحجابه چې د بیت الله دا کوټه جوړ کو او څلورم اللوا چې میدان د جنگ کې جندس مونږ پلاس کی دا څلور خبرو لپاره د حاجانو د ابو مسله دا غو د ډوړې مسله د بیت الله د غلاف مسله او جنډه دا به چا سره چونه هغه ډېر وشتمن خلک وو ویلې لپاره موږ دا مشري الو خو چې دا مسله شروع کړو ایسا غ بني خزاعه لري کړه بني جرهم د بیرته رااله دی وخت کې دا وعده وکي وعده شو کې د څلور زمون رب العالمین دلا ورکړه عبد مناف عبد الدار عبد الشمس او عبد الدار مشر بچو دغه په دماغ کې د شي معطواله ممانه د شي خبره به ګډه وړه کوله خلکو مرده عزت پسترګه باندې نه کاته تبان چې د وسړي په دماغ کې یو مسلې نو خلک اغله به پوښتنه انداز باندې نګوري اما دا نور زمانہ عبد مناف او عبد الشمس او عبد غډیر مخوريزه او چې انسانانو دغه اکرامونه د خلکو بزونه کې پراته و دی قصي ابن کلاب ویلي ویل زما خو د درې زمون خلک پیژنې او مشران دي زه د شکار کوم چې د ملک دا ټوله مشتري دا به عبد الدار لور کوم چې د مشري په خلکو باندې ومانم اگر کدا ماتوغنی ولې نه دي دارو ندویم جوړ کړه ندوه د امانه د مجلس زی عرب باندې کې نسخ په مجلسونه به کول چې کله به د ودونو پروګرامونه یا بل مسله یا بل لوی لوی جرګې به کول حتی تر دې چې محمد رسول الله د قتل اراده په دې کې شوی ده قصي ابن کلاب هغه وخت کې دا جوړ کړو به دوی له پلاس باندې وراله نو د دې خلکو سره دا عبد الدار د زمانو سره د مشري او عبد الدار له ورکړو دغه نور سره به هغه زمانو سره خو حتی زماني شرابین شو یو بچی د شراب ورس کړي و نشه کې راغی حکیم ابن حزام د یو صحابي دی د خدیجه الکبرى د ترور زوی دی او د شي ناشنا صحابي دی چې وصول شل کاله د ژوند دی شپېته کاله په جاهلیت کې تیر کړی دی شپېته کاله په اسلام کې
معمر صحابي و د معاویه رضی الله عنه په وخت کې دا وفات شوی دی. نو د دې عبد الدار بچی چې شراب سکري و د بار میدان لروت و نشو حکیم ابن حزام سره مخامخ شو لکه دا دارونه خرڅوي خرڅوي می وی په صرفو باندې وی په زق خمرین په یو مشک شراب باندې وی دا سماش عربان راجمه کړه زو زرګواهان ډیرو کېر خلک دي عرب لیکلي تی واقص وي تاسو گواشه په دې باندې شديدي عبد الدار د بچینه ما تقدرونه دوه واقص په مقابل د یو مشک شرابو دی ورکړه دی حکیم ابن حزام سره وا دا مسله تر معاویه رضی الله په وخت کې د معاویه رضی الله په وخت کې د په یو لک درهم باندې خرڅ کړه. معاویه په غشم شو ورته ویل بعت مکرمه قریش وته خو قریش عزت خرڅ کی دغه بجرګي کې دی جلسې به کې دی دا برګه اخر دا په یو لک روپے باندې خرڅ کړه. حکیم ابن حزام ورته ویل چې کله محمد رسول الله راغلی د عزتونه د خلکو ختم دي لا کرم الا بالتقوا عزت بنئ مگر عزت چې چلی نصیب کیږي هغه صرف په تقوا باندې. دا څه خبره کوي ما په یو مشراو باندې خښو په یو لک درهم باندې مې خرڅ کړه او به ویل دا د خپل شخصي مفادو کې نه راواله ما مصرف کې اشهدک زتا گوا کوم چې انها فی سبیل الله دا یو لک درهم را واخصو دا مې رب العالمین په دې دین باندې خرڅ کړ. تا نو اوس پختنه دا کوم چې ګټه ما وکړه کوا تاوان وکي د معاویه رضی الله عنه متوجه کول مراد و. اگر که معاویه رضی الله عنه والد د رسول الله په ملګرو کې اوچت سیاسي دي خو کله دی مشر سړي په دماغ په مسله باندې خلاصيږي نه او د کشر ملګری په مسله باندې دماغ خلاص کوي متوجه کول ورته په کار و چې لکه فجرت په تقوا کې دي. معاویه دا څه خبره کوي وجه سیدا د عبد مناف زمانو د ویل عبد مناف د خپل چې زمنګ دي نیکو قصي ابن کلاب د مشری جنډا رفاده سقایا او حجابا دا د عبد الدار د زمانو له ورکړه چې تر څو پورې هغه په خلکو کې مشهور شو دی مشهور زوی اگر کده چې معصوم غندې و اوس دا مشهور شوی دی اسمه ته د خپل وظیفه بیرته راغلو څو پورې ودا حکومتونه دوی سره بعض خلکو چې دا ناخلو او جداله چې زمونږ کور کړی د قصي ابن کلاب او بعض خلکو چې دا موږ اخلو دغه مقصد پوره شنو رسکو خو په دې منځ کې ستر دوه بلاک شو یو جماعت د عبد الدار د زامنو په تایید کې ودرو د عربانو د بل جماعت د عبد مناف کوم چې محمد رسول الله نکړي یو دم یو بل بشي توري راواخست عربانو کې بشي معمولی خبره مشو توري به راواخسته یو درمګړي ګروپ د عربانو کې کینې سو شله کده یو بل بشي توري ماخله دا خپل ملګری ورونه وښني دیو نسب خلک کینې راځي چې درګه به کې وکړو تور راغسل او دښمنی کول دا خپل دښمن په مقابل کې بکار ده. اوس موږ اوسو د مسلمانانو په صفاتونو کې بعضی دي چې وي يهود او کنه سوارا دي کو نور غیر مسلم دي په مقابل کې اس نه کوي خو لیکن په خپل مابین کې دی بل بس اوچته اصلي راخلي قومي ماته ورته کوي چې راکته اسما په اسما کمانه برید کړي لري اسما د اسما کې اعلان دي کړي دا د لپاره ماته په کار دا د جاهلانو عادت انسان درڅو پوری چې مسلمان ثابت چې اگر اسلام په تایید کې مال او بدن او چنده او مليري باید خرج کړي محاکمه وڅنګ په کار ده وې د سی بو کو چې السقایا او الرفاده دا د جنو د خړو بولو مسله او د قشان د ډوډۍ مسله دا باب د مناف لور کو دا نور به د خیر د عبدالدار سره وډیره کړه د هاجرو د خړو بولي مسله او د خوراک مسله د محمد رسول الله نکله په لاس وراله عبد مناف صاحب لا هغه وخت کې وبم نه وبې د بار څنګه راوړلې یوسف یان وزید توا شعب ابي طالب او خندمه علاقه دا مسله وا چې په دې منځ کې دی عبد مناف صاحب وادو کې رب العالمین تعالی څلور بچي ورکړه هاشم صاحب چې داس موږ وسو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام نکړي او عبد الشمس نوفل او مطلب دا څلور زامن هاشم مطلب عبد الشمس او نوفل د هاشم صاحب خپل نوم چې عامر دی عامر هاشم به ورته څه ویلي انه يحمش الخبز للحجيج وېدم د حاجیان د لپاره ډوډۍ ماته ول دومره اوچت سخی په دینو باندې ستدا به مشهورم شو نو دې څلور د دې عبد مناف څخه څلور زامنو په دې منځ کې هاشم صاحب د مدینه په طرف باندې لاړ تجارت وکاو د سلمان رضی الله سلمان سره واده وکړي دیو زنانه وړي قیمتي زنانه اوچته خو هغه به خلکو له دا ویلې چې کوم انسان زما سره واده کوي طریقه به دی چې د طلاق اختیار بټو زما سره کدا خاون چر د زما خوښ شو زه به ځان سره برقرار ساتم او خوښ منو شم متصل به طلاقوم اسلام کې دغه مسله ده
چې نارینه د طلاق اختیار دی که خاوند وګړي دا که طلاق او که ځان سره وسدي ساتي خو په دې واده باندې د خاندان پوی نه و حشم شبي داغه د مشران په پوی نه و چې هاشم صاحب دغه شان د سلمان سره واده کړی دی او دا په سفر باندې روانو د غزي الاخره چې کله لاړو فلسطین له الته وفات شو مطلب شه ورور هغه په دې خبره باندې پوښتنه زمارو واده کړی سلمان سره وغل مور اندر ده یو بچیم شوی دی چې هغه شیبه نومېږي نو په دې منځ کې دا مطلب سره روان شو خان ځان سره روان کړه او راغله د سلمان رضی الله عنه خواله ورته ویل چې د اسماء وراره راکړه د هاشم صاحب بچي شیبه نور باندې کې خو په دې مناسبت یو پالي ونه او رب العالمین دې سپینګیره کا ډیر دراز عمر دې الله درکړي هغه ولدا خو نه درکو سلمان ورته کدا تعالی درکم زما په څلخه پکېږي مطلب سے ورته چې ګوره موږ بادشاہان یو موږ مشتران یو دا بس موږ د مشرک یو دا بکې یو دا خو راضي کړه شیبه په خپل مې ولې زنه تر څو پر مې چې مور راضي نه خو مور راضي کړه روانه کې وګ باندې ځان سره کې نه ولې عربانو کې عادت دا چې به غلامان په زور باندې خصل یو نو جوان ځان به ورسره کې نه ولې مطلب سے دی عربانو چې کله ولیدو هو دا خدای دا خدای مطلب غلام دی عبد المطلب راغی هغه ورته چې وای لکم برباد شي د موراره دی حذا ابن اخي دا مې ضرور بچي د هاشم هغه سلمان رضی الله عنه سره واده کړو دی بچي پاتې شوی تاسو په پوی نه وزلاړو هغه راو سورون مې غزه کې وفات دی خو په دې کې دا مشهور عبد المطلب شه په نامه باندې خپل نوم شیبه عبد المطلب شه چې وکانه جسیمن وسیمن ډیر مخورج انسان اوچت قتل لرلو ناشنا سړیو نوفل وفات شو عبد الشمس وفات شو مطلب وفات شو ټول مشری هاشم خمخ وفات شو عبد المطلب شه په لاس باندې فاتح شو چې دا رسول الله نکاح دغه په وخت کې دا ډول لوی کارونه وشو تاریخ ولا لیکي یو دا چې زمزم وبروتي او بل رسول الله د پلار عبد الله صاحب د وجلو مسله بني خزاعه چې کله بني جرهم باندې حمله کوله د زمزم د اوبو د جبريل عليه السلام په وزر باندې راوتی وي د اسماعیل عليه السلام د پاره نو دی بني جرهم د شکار وکي چې څتوري مولي راواخسي په دې کوی کې ورواچول او د سروز در اوسې مور سره به هغه د کعبه د خدمت د پاره وي چنده کې راجم شوی په دې کوی کې ورواچول وي چې هغه ور باندې پټ کړو د شو پټ ټوپانه ور باندې جوړ کړه خلک بشرالو نو دا ګمان کو چې دا ولا پخانه غره دی بلې خزعرالو هغه وبوري کې دلته وبوي نو په دې وخت کې وس عبد المطلب شه په وخت کې دا وبراوځي د حاتم په دې خوا کې دا ودو پروتو خوب ولیدو یو ملک ورته راغی ورته وی به چې احفر طيبه ودا طيبه چې دا وکنه نو قال دور ته چې ما طيبه سره ویلې شي ایسه په دې وخت کې دا راځي ملګری راځم کړو خبر نه وینا وی بیګه په دې حاتم کې زپروته مده چې خو مولد مال او چا आवाज راګي چې احفر طيبه وکنه ما ورته چې ما طيبه سره ویلې شي نو دې ملګرو ورته ویل کدا د الله د خواني الله منو مشرکان و کې دې شي دا ملک تعالی به خوب کړی شو بیره شو به او کده شیطان د خوانه دا مسلې نو ختمه خبره دا کې څه خوبونه د عبد المطلب صاحب لو دا ابراهانه کامیدل اگر کاغه د کتاب دی دا مشرکین دي او دی په اوچتواله دا ټول د محمد رسول الله د اکرام د وجه الله رب العزت کړی دي زموږ نبی الله ډېر عزتمن دی سبب به خوب ولیدو نبی ورته سړی ورته ویلي چې احفر برا دا بره چې دا وکنه دور ته ویل چې وما بره سره ویل شي چې راځي چې بیت شي نو درې مشپه به په مغه حاتم کې ودو پروتو ورته ویل احفر مجنونه هغه ځای وکنه چې پاغه باندې خلک بخل کوي دور ته ویل چې وما مجنونه سره ویل شي چې راځي چې نو څلورم کړه دې به خو بولیدو عمل ته ودو ورته ویل چې احفر زمزم د زمزم کوي وکنه دورته ویلې شي و ما زمزم سره ویلې شي نو هغه ورته ویلې بین الدم والفرس ودا کوي د شجف ما بین کې چې یو خو وینه ده او بل خو غشیانه او الته به یو کارګر چې د سپینو وزرو ولا ټنګبو وي او په دې خوا کې د میګانو کور دی دا څلور شي په خبره ورته وکړي د ویني او د غشیانو ما بین کې یو کارګر به الته ټنګو وي او د میګانو کور ما غیږي کې دی بس دا راځي چې راځي شو ګنټي منټي لاس سره واغسو حارث یو بچو دی روان کی وېځي کوي کنم کابل راغی و رب العالمین دعاګانې غواړي چې دا ځای معلوم کم او صافونه اله د یمن باشندگان و
چې دوی په داخل د کعبه کې دیو بل سره زنا وکړه الله رب العزت یې یوونه کاڼي جوړ کړه دا به بری صفا مروه غونډي ونه به زمزم په دی خوا کې راوړه نو دی مکی مشرکانو به شکل نظر نه کول د دوی په نامه باندې به نظر وکي الته به سروي اعلانو په داخل د حرم کې به اعلان کوله یو سړی او هغه په دې وخت کې غواره واسطه وز د اوصاف او د نائلی په نامه باندې دا ذبح کوي نو شکل دا غوا اعلانول چې چاړي پیراخ کړه لا پورا سه و دینه چې خوشی کړه قانون دار شکل یو قصاب مال علالی او پورا سه ونو جو خوشی کینو هغه دنګونه وای ټوپونه وای چې څنګه دا حلاله کړو وینې تی وته او خوشی کړی دي نه دي دنګونه شروع کړو اقځه کې پرې وته حلاله دلته شو په دنګونو باندې الته ورسیدا نور بشراغه د خېټه ورته سری کړه لری وغیرہ د تراوی سالته ورته غشیم پاکړه بس عبد المطلب سی وای چې مال په خوب کې رااله چې په مابین د غشیانو کې په مابین د وینې کې ولا د منځ کې زیاده زګه وینې دلته توې شو او به دنګونه اول مالک ته غشیان الته وس د منځ کې وزیده کارغه راغی د سپینو وزر ولې وځي کې ټونګو والا چې دا زیاده عبد المطلب سی چې کړه خاله ورغه ته میګان ګرځیدا بس ګنټه را واپس په دې ځمانه شروع وکړه د صافونه الی دي بوت په خوا کې عربو سره با شروع کې چې دا څه ته خو زمونږ د له عزت کوي ته خو زمونږ معبودان دي او ته په دې خوا کې ورته کندې کني ورته ویل چې بس ما خوب لیدلې په دې کې زمزم کویرو با سموي نشي کې د مقابله شروع شو حارث ویل چې بچو د رسول الله کاکا وېتر دي خلکو سره داوا او بحث شروع کړه خپل کار کو حارث هغه سره داوی شروع کړي چوڑان دي شو دي خو شو ما بلار دا کار کوي خوب لیدلې او د خپل کنه شروع کړل د نظر وکي ورما چې ما خو ډیر بچي وي چې اوس مې عرب استادو په مقابل کې دلته ودرولې چې سخت تاسو سره جنگ کړي وي د خپل کوی کنلو دین دا مسله معلومه شو چې ته کړې یو مقصد لري او اخو دي خو خلک ستاسو مخ کې ودرېږي ګوره دا غو سره بزان نه بندای نور خلک دا غو سره پټاکر واچو خپل کار کوا د جنه چې تاسو سره خپل یو املا وتړو غيږي ونسي خلک یو سره په بحث کې واچول کوئی کنلو چې کړه دي کوئی بیغ دغله ورورسي سرلا یو وری ویل چې الله اکبر عربان پوښتنه کوي چې مقصد پیدا شو چې ګوري دې به زمزم کوي وروته عربان امراله بجنګ نه قلار شو کوئی کنلو دوه سترو سره اوسې پرتی وغه به راويستي توري مراويستي چې دا کله راويستي تاسو نه مانو چې دلته کوي دي یو د عربان سره لانجه وکړه دا وبم زمنګ دي او دا سره زر په من سره نیمو چې میدان وګټل شي به خلک د شرکت داوی شروع کی عبد المطلب سے ورته چې نه وبم زما دي او د اسرم زما دي او د توري زما قطن تاسو زما نه شي خسته تاسو زما سره بدیږي کې مقابله کوله خلانجه جوړه شو عربو کې بلانجه دا و چې کله بلانجه په وجه کې جوړه شونه به ساحرانو کاهنانو لتل ویغو چې فیصله وکړه ماغو فیصله به موږ منو ورته ویلې وځي چې زو که حالد بن سعد لا هغه چې فیصله وکړه هغه بس منګي عبد المطلب زين منم ګوره په دې وخت کې څومره قیمتي شړې ده خو لیکن وځي شرک او د دې وهمیت او عقیده ده او کدا سرو باندې څه فیصله وکړه په دې تور باندې روان شو ودا کوم ځای کې دا کہانی بني سعد وی فی اطراف یمن اطراف الشام د شام په اطرافو کې دا روان شو تل مزل کول د عربو نو واته او شام له ونه رسیده په دې دشت کې او بخلاص شوی د عبد المطلب شیب دی چې او بخلاص شوی دغه مرګرم خلاص شوی د نور عربان له پښتنه وکړه ویل اوبر راکې چې موږ څنګه لمړ کېږو وې کتا سره اوبر کو به موږ له سوک راکی زی خپل کار کوي خا عبد المطلب شیب ویل چې تل خو نه کورت لې شو او نو دغه شام نه تل شمړ کېږي خو خود شي چل کوو ټول په اسمه باندې سملو لیوان براشه مات بم کې همتی سړیو د رسول الله خاندان ډېر همتی خلک و قبرونه وکړو چې کوم یو مړ کېدو په دې قبر کې به دفن کو اخر به یو کس پاتې شي کې بچو کلیوانو خو یو کس بوخري تاریخ یو پاتې نشي کلیوانو مات کړی و وی سیدا قبرونه کنل عبد المطلب سره دماغ کې دا خبره معلومه شو چې لکه څه بلټانو غوې دلته پراتو راځي چې پاسونو خانو باندې کوړو په وجه کې وبو ګورو کېږي چې پیدا شي نو په خپل وخت باندې خپواړه ولا چې کله دی وکړه کمچینه یا مترو کور کړی روان شي د شي د خبر شي او علی رب العالمین ور د شي کرامت ولې صادر کې اگر کې کافر ولې دی خو لیکن رسول الله د اکرام د وجه دوه د خپل ور سره الله چې نه راويسته چې نه وروته عبد المطلب شه وو مشکل دي نور ملګرو مشکل دي څاروي مشکل اغه نور له تاسو مشکل دي نور عربانو سوچو چې لکه په دې شي کې څه کمال لدا په حق لري ورته ویل شي یا عبد المطلب په دې ځکه چې د اوبو درک نشته رب العالمین تعالی د اوبو درکړي دا د زمزم اوبو مستاشوي
تاسو سره بالکل په دې بحث نه کوو زی چې بیرته شو را روان شو وې د سرو د تور ما به کې بچ کو وې په دې باندې فیصله وکړو وې فیصله به څنګه وکړو دوی به د هبل خواله لار هبل د دوی وبته داغه به خوا کې یو منګي و یو بوجي وا پاغه باندې غشي لیکلی او نن ته به الله سکته کې چې کوم غشي به راوي سو پامه باندې فیصله کوله په یو غشي به لیکلی او چې منکم دا سړی تاسو نه نسب په معلومه بل باندې به لیکلی چې من غیرکم بل باندې به لیکلی چې ملصقم بكم بل باندې به لیکلی چې نعم په بل باندې به لیکلی چې لا بل باندې به لیکلی فيه الخير فيه البرکه ابن جرير ټول تاریخ ذکر کړي دغه خوانانو عبد المطلب اوس قراندازي کوي دوه غشي ځان له انتخاب کړ تور دوه غشي د کعبه د لپاره انتخاب کړ زیړه دوه غشي د دینور عربانو لپاره خاص کړ سپینا ورازي د غشي به وګورځو چې د چا غشي وروته بس د سر زرو توري دا غوي شوي وډیره کړه شیخ شي کله وګورځو له وصلو په ورکړه من جاور لا د بل خوا کې پروتو شیخ شي راويستا څلور غشي وروته دوه د کعبه وروته زیړه او د عبد المطلب شي وروته تورا او عربانو هم شي ککړ پاتې شو خو عبد المطلب شه دا 200 سوی راواقص د سترو زرو د ماته ماته کړو دا اوس په نشي پکې وا ټول د بیت الله په دروازه کې ولګولې وځه څه کوم د دې وجه دا سوالم دی چې هغه کوم انسان دی چې د کعبه په دروازه کې د سترو زرو لګول هغه ول نه کړی عبد المطلب شه کړی دی دغه پوره د زمزم مسله پیدا شو زمزم ډېر قیمتي وبري نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې ما او زمزم لما شربا د زمزم وب چې په کوم نیت باندې چا اوس کړي مکه فیصله وسره الله کوي امام سیوطی فرمایي ما په دې نیت باندې اوس کړي چې الله مال علم راکا دومره اوچت علم الله ورکړي چې داغه د حافظانو شو ورکې اندروبا په یو موضوع کې چې علماء اختلاف دوه په کتابونو لیکل رسول الله فرمایي خوراک دې اسکاک دې جراثیم نه پاک دي کلونه ځان سره په بوتل کې واچو خرابېږي نه اوچت قیمتي وبدي دي کې دوه مواقع دا وشول د عبد المطلب شیبه د بچینو لس بچین د عبد المطلب شیب دي څوک د اشپق نارینه څلور زنانه او څوک بالعکس نارینه کې مقوم دي زبیر دي صفار دي حمزه شیبو عباس شیبو ابو طالب ابو لهب او په دلوريان کې ام حکیم شاغله بیزم ویلې عاتکه اروا ام امه دا له اولاد وو لیکن دا ویلو چې چیرته مال لسم بچي رب العالمین دا کې زبا غ نظر کومه عربانو د شنه نظرونه کول نه روا رب العالمین ورته لسم بچي چې ورکی عبد الله سي ورکی چې هغه محمد رسول الله پلارو دا ورته الله ورکی چې کله ولې دا بچي ډیر قیمتي بچي او یو کشره بچي او ډیر محبت مشرکو د پلارو مينم کوله او نظر يم کړو چې دا به زواجنه نو په دې کې اوس که نظر پورا کړي عبد الله منځ جوالته ور باندې سره ورغلې او کني پورا کېالته نظر کړي او قانون دار حدیث کې راځي ابن ماجه کې چې النظر عباده نظر چې کله وکي هغه پورا کړي کپناوا کې نظر کپناروا کې نظر نو بیا په اسلام کې طریقه ده چې قسم کفاره ورکړي نو دای چې کله راوسو دي صفا دغه خواله صفا مروه دي حساب خواله او نه یری دي بوت خواله چې دا وزو وجنه عربان ورته دا کار نشي کولای عبد المطلب شوی چې ما نظر کړي وکتا نظر کړي سبب عربانو کې دا سنت راځي چې عربانو کار د شو لکه سم پیغمبر کار خلکو له دومره احترام کولو بیا به ارسل لسم بچي وجه موږ له بلوي مصیبت جوړ کی دا وجه نه اې دې مبارک موږ زو او د عرافه الحجاز نه پښتنه کو چې کوم د حجاز هغه منتري ده کاهنه خودوی وجه ماغه وینا وې تر دې پورې چې عبد الله سي بیراو سو د توري گزارې برابر باندې کو توري چې پیرا خوشک له بده قصر ولګېدو ما ماګانو ډېر مخالفت کو چې نشو وجلې دا عبد الله سي بيونم دام دي عبد الله الاشج په دې سر باندې زخمی شوی مو بالکل وجل عبد المطلب شوی ما نظر کړی دی خود عرافه الحجاز خو چې کله رااله ورته وي دا کوم ځای کې دا وې مدینه کې چې مدینه منورې لړله مدینه رسول الله وی هغه کوم ځای کې وی خیبر لاله ده خطبه نو میده چې کله عربان دغه خواړه چې وستي باره کې موږ ته څه مسله کوي دا اوښنو کنه بل شي وکړو هغه ورته ویل چې زما جنات او پیرې خو نشته چې کله سبا رااله به راشي سبا به رااله وېڅنه سره کړي وینه سره موږ دا کړی چې موږ به دا بچي وښنو وس دا نور عربان ما سره بده کې مخالفت کوي خاص کر دالک ماګان نو هغه پیرې ورته ویلې وې چې پتا څو کې وسړی راځي چې بل څوک وښني څومره دیت ورکوي ویل سوخان وې دا عبد الله نه سوخان ورکوي بس کوی نه وښنه دا کافی ده قران دازي وکي قران دازي چې وکړو نو اسره پچا دا قرب د عبد الله سي په سر راوخته داغه په ځای باندې ویل سوخان ته کې خو
بیا به قران داجی وکړه بیا به د پښه عبد الله سے پر سر وتا بیا به تل سودا کړو خو حتی نبی ول ورسېدا چې کله لسم کرات قران داجی کوله ایسه د پښه پر وکانو باندې ور وتا یو دم خلک خوشاله شوې کې خیره په دې وخت کې خو عبد الله اوس بچ شو اد عبد المطلب نشه کارونه شو د زمزم وبم کې راوتی وب کې دا بچم بچ پاتې شو او حالانکه هغه دومره خوري وبو د شو مسله وا چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام به حج راغلی او عباس سے فضل لوي چې د کور نورته وبر راوړل نه امدغه وبم مال راکا اے د عبد المطلب اهلا وتا سو په ډیر کار کې لګي کزه درشم تاسو سره کومه کوم بیا داخله زما په تابعداري کې راشي سبا تاسو د سلسله به چین شي یو هغه نعمتو د زمزم دوبو او بل د عبد الله سره د بچ کېدو عبد المطلب شوی قسم بالله چې درې کړی د نصر زه پورا کومه نصر کړه خو چې درې کړتی وکي درې کړه دا قران دازي په دې وخانو باندې وروته د سونو په ځای باندې دوه وخان حلال کړه عبد الله سے پات شو وخان چې کله لال عبد المطلب سے اعلان وکړي جسمه خاندان بینو خوري ک څاروي خوري ک زناوري خوري ک خلک ګوري څومره کو کې دی وړي وې دي خلکو مزي وکړي په دې کو باندې د 25 کلو په عمر باندې عبد الله صاحب چې محمد رسول الله پلار دی عبد المطلب صاحب چې درسو واده کوموس داربان ودونه د شو چې همدانن به جرګه په وکړه بس بیګاله واده کله شپې به جرګه په وکړه سبب واده د شي بنو چې دومره کال انتظار پکې وشو دا به وزیر په وجه کې مقرریږي بیا به رئیس مقرریږي او ځان له کور جوړي وظیفه باغله بیا به دا واده کینا به تکلفه روان شو د اوچته زنانه سره چې اشرف الناس نسبا په عربو کې ټول عربانو کې اوچته زنانه په اعتبار د نسبه دیانتن په دیانت کې خلقن په اخلاقو کې هغه محمد رسول الله مور وا امنه بنت وهب ابن زهره ابن كلاب ابن مرة ابن لؤي ابن پحر یا فهر چې دام د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ترپلوریانو کې راځي پورته خاندان تربورانو کې نو دغه د وهب پلار لور روان شو چې اوس مې دی بچی له واده کوم عبد الله سي بن الله سنشني ولې په دلار کې وزنانه و چې فاطمه نومې ده یا برا دا د ورقه بن نوفل خور وا ورقه بن نوفل دی ویلو چې په اخر زمانه کې عربانو کې به یو پیغمبر راځي او هغه به د ټول جهان پیغمبر او اخره نبی به نو دې چې دا تاریخ دغه نه اوریدل او چې عبد الله تندې ولیدو په دې تندې کې د عبد الله سب د شنورانیت خوځېدو را خوځېدو رڼا په کې تل راتلا طلب ورنو کې ورته وی چې یا عبد الله ما سره نکاح وکا وېزه غو نکاح کوم تاسو سره وجه دار چې زه پلار زما لاس په خپل لاس کې نیولې نه د پلار مخالفت کولای شم او نه پلار پر خودلای شم پلار چې مال کوم ځای کې کزه کې ځای منم وې چې نکاح ما سره نه کې راځه بیا خو زنا سره وکا ځکه هغه ولې چې دا نور مسما خو الله نقل شي عبد الله سے ورته ویلي وې د انسان شرف او اکرام دار چې هغه د خپل دین او د خپل عزت لحاظ وکړي زنا خدا ناروا شي دي څنګه زنا وکم خلاړه د امینه رضی الله عنها سره واده وشو چې کله واده وشو عبد الله سے په دې وخت کې هم بسری سره وکړه الله رب العزت اقرانا چې د پتندې کې و د محمد رسول الله ورنقل کړ د حاملې د دې امینه حمل هغه ته ولګېدو بیرته چې عبد الله سے په دلار باندې راتلو فاطمه یا د قشند بر سره قتل وشو هغه ورته التفات نه کو وې پرون د زمانه د نکاح د جنا طلب کونن مال ګورم نه دا ولي وې پرون ستابره تندې کې ورنا ونند کې هغه رڼا نه ښکاری او هغه رڼا د محمد رسول الله رڼا و ورس ان شاء الله خبره کو چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام نور دی وسپان بشر دی ذاتن دا بشر دی په اعتبار د ذات خو حمل واغسو عبد الله صاحب هغه ماګانو خو روان شو مدینه منورې طرف لا تبور باندې ال اسلام ته وفات شو نابغه الجعدی په کور کې دفن شو نو بدی کې دوه قول دي چې یا خو رسول الله د پلار نه یتیم پاتې شو په حالت د حمل کې او یا پیغمبر علیه الصلاه والسلام د دوه مې شو په عمر باندې او چې هغه وفات شو ربيع الاول په میاشت کې دا پیدا شوی دی تاریخ له حاصله بدی کې اختلاف دي چې دا څوم کله څوک نه هم څوک بل ورس لیکن د دې ابرهه پوه چې د مکه باندې حمله کوله د نبی کریم علیه السلام د پیدایښت نه 55 یا 50 ورځې مخکې دا د رسول الله ارحاسات دي او د عیسی علیه السلام تقریبا 500 یو کال ورسره راغلي دي اې دی وجنا اې دی ابرهه د حمله د محرم په میاشت کې وشو د ربيع الاول نبی کریم علیه السلام د مور په حمل کړي چې عبد الله سے وفات شو یا د 2 میاشتو په عمر باندې وو چې دا دنیا لراغه بل شهر شبیله به ان شاء الله هغه امور بیان کو کچیر د ژوند باقی چې پیغمبر علیه السلام پیدا شونه په دنیا کې کم انقلابات رااله الله رب العزت موږ تاسو د محمد رسول الله تابعداري را نصیب کړي الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. دا شو ان شاء الله سبب